انسان ته هرنیا ولې جوړیږي او کم داسې وجوهات دي د هرنیا جوړېدو چې انسان ته د هغې د وجې نه هرنیا جوړیږي او هرنیا څه شی دی او هرنیا خطرناک علامات څه دي او که چیرې چاته هرنیا وي نو د دې مکمل علاج څه دی دا ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې در کوم نو تاسو تر لاس پورې دا ویډیو وګورئ او ټول معلومات ترلاسه کړئ او خپل ځانونه د دې نه مستفید کړئ د هرنیا پیژندو نه مخکې تاسو اول دا وپیژنئ چې زموږ د سینې نه ونیسه تر لاست اخري کم چې شرمګاه ده تر هغې پورې په دې کې زموږ بهرنۍ طرف سرمن ده او د سرمنې نه لاندې بیا بیلي فیټ یعنی چربي چې ورته موږ ویلی شو هغه دی او د هغې نه وروستو بیا زموږ مسل دی کم چې د پیټ یعنی د خېټې والا مسل پټې ورته ویلی شي هغه دی او د هغې نه وروستو بیا زموږ اندامونه دي لکه وړې کولمې غټې کولمې اپنډکس یا دغه شان نور اندامونه نو زموږ د سرمنې او د دې اندامونو په منځ کې موږ پښتو کې به ورته دا ووایو چې یو دیوال دی دیوال داسې دیوال دی چې د مسل او د ټیشو نه دا جوړ شوی دی نو کله هم چې هرنیا جوړیږي نو په دې دیوال کې سورې وشي چې د دې سوري د وجې زموږ کم دننه اندامونه دي هغه اندامونه بهر طرف ته زور وکړي چې د دننه اندام د زور د وجې بهر ته بیا هرنیا جوړه شي او د هرنیا مطلب دا دی چې د انسان دننه کم اندامونه دي دا بهر طرف ته زور شروع کړي نو کله چې بهر طرف ته زور شروع کړي نو انسان ته بیا هرنیا معلومیږي یعنی د غبارې او د تیلې په شان انسان د سرمن کې یو غوټه غوندې را پیدا شي چې هغې ته بیا موږ هرنیا ویلی شو هرنیا جوړېدو مین وجوهات څه دي کله هم چې د انسان هرنیا جوړیږي نو د ټولو نه اول کله هم چې په دې دیوال کې سورۍ وشي نو بیا هرنیا جوړیږي یعنی دننه چې کم اندامونه دي هغه به هر طرف ته راشي دویمه وجه دا ده چې کله هم په دې دیوال کې کم مسل او ټیشو چې دي په دې کې کمزورتیا راشي نو د کمزورتیا د وجې هم د انسان هرنیا جوړیږي اکثر دا په ماشومانو کې وي چې دا مسل دا ټیشو خو یا جوړ شوی نه وي یا ډېر زیات کمزوري وي چې د هغې په وجه بیا په ماشومانو کې هرنیا جوړیږي دریمه وجه د هرنیا جوړېدو دا ده کله هم چې انسان ته ډېر زیات کانسټیپیشن یعنی قبض وي او بار بار ورته قبض وي نو د قبض د وجې هم انسان ته هرنیا جوړیږي څلورمه وجه دا ده کم انسان چې بار بار ټوخي کوي او د ډېر ټایم نه هغه ته ټوخي وي نو د ټوخي د وجې هم انسان ته هرنیا جوړیږي پنځمه وجه دا ده کم انسان چې هم ډېر زیات وزن اوچتوي یعنی وزن لفټینګ کوي د هغې د وجې هم انسان ته هرنیا جوړیږي شپږمه وجه دا ده کم انسان چې هم بار بار ورکوټې بول کوي یعنی پیشاب کوي هغه پیشاب د هغه ودرېږي هغه ته ډېر زیات تکلیف ورکوي او د بندېدو طرف ته روان نو د هغې په وجه هم انسان ته هرنیا جوړیږي وجې د دې نه چې کم هم دیوال چې موږ ورته پښتو کې ویلی شو یعنې کم مسل او ټیشو دي په هغې کې کمزورتیا او سورۍ راشي چې د هغې د وجې دننه کم اندامونه دي هغه به هر طرف ته زور شروع کړي چې د هغې په وجه باندې بیا هرنیا جوړه شي د هرنیا خطرناک علامات څه دي یعنې داسې علامات دي څه دي چې هغه د ایمرجنسي علامات وي خو د هغې نه وړاندې زه تاسو ته داسې علامات ښیم چې دا علامات نارمل علامات دي کله چې انسان ته هرنیا جوړیږي نو په شروعات کې دا علامات وي هغه ځای کې کوم ځای کې چې هرنیا جوړیږي نو په هغه ځای کې انسان ته ډیفیکلټي محسوسیږي یعنی هغه ځای د مخکې ځای نه انسان ته ډېر زیات مختلف شي او هغه ځای لږ شانتې پړسوب کوي درد او سوی ورسره نه کوي خو کله چې دا انسان په آرام شي یا سملی نو دغه پړسوب ورسره ورک شي او ورسره ختم شي او د دې هرنیا ایمرجنسي او خطرناک علامات دا دي چې په دې دوران کې خامخا د دې علاج ضروري دی کله هم چې دا د تیلې په شان یا د غبارې په شان کومه هرنیا ده دا چې بهر ته ډېره زیاته غټه شوې وي او دا بار بار درد کوي او درد سره سوی کوي او ورسره د دې چې کم رنګ دی هغه چینج کیږي او دا درد ورسره نور وجود هم شروع کی او د هغې سره سره په دې مریض باندې الټې هم ولګي زړه هم کچه کیږي او د دې سره په هغه باندې ډېره زیاته تبه راځي او د دې سره د هغه چې کومې کولمې دی او کومه معده چې ده هغه پړسوب شروع کی یعنې بلوټینګ کوي او د هغه چې غټو بول رفتار کم دی هغه ډېر زیات ګډوډ شي نو په دې دوران کې د دې ایمرجنسي دا علامات او په دې دوران کې د دې علاج ضروری دی د هرنیا مکمل علاج څه دی د هرنیا مکمل علاج په اپریشن سره کیږي چې دا دومره د خطرې خبره نه وي انسان چې کله د هرنیا علاج کوي نو په دوه قسمه اپریشن د علاج کیږي چې یو ته اوپن هرنیا ریپیر ویلی شي او دویم ته لیپروسکوپیک هرنیا ریپیر ویلی شي په دې کې چې اول قسم کم دی چې اوپن هرنیا ریپیر ورته ویلی شي نو هغه ځای کم ځای باندې چې هرنیا راوتې وي هغه
یوازې کټ کی سرجن او کله چې هغه کټ کی نو هغه هرنیا هغه اندام کم چې دنه طرف نه بهر ته راوتی وي نو هغه دنه کی او په هغې باندې یو جلې ولګوي او هغه بیا سټیچز کی یعنی بند کی چې دې ته اوپن هرنیا ریپیر ویل شي. او دویم قسم کوم اپریشن چې دی چې هغه ته لیپروسکوپیک هرنیا ریپیر ویل شي نو د انسان په خېټه کې ورکوټې شروع کی او د نری ټیوبز په مدد باندې د هغه خېټې ته دنه کیمرا دنه کی چې په هغې په وجه باندې په هغه ځای کې کوم ځای کې چې د هرنیا وي د هغې علاج وکړي چې دې اپریشن ته لیپروسکوپیک اپریشن ویلی شي. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کړي او همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره تاسو زموږ اکاونټ فالو کولی شي او د دې سره زموږ یوټیوب چینل هم تاسو سبسکرایب کولی شي. شکر یا الله حافظ.